بسم الله الرحمن الرحیم. یو چا تپوس کړی ده چې د ښځې او خاوند په منځ کې د ناچاقۍ حالت وي او د نالګۍ او د هغې خپل منځ کې یو بل سره تعلقات خراب شوي وي، نو د هغې دپاره څه وظیفه پکار ده. نو د هغې باره کې شاه عبدالعزیز صاحب محدث دهلوي رحمت الله علیه یو وظیفه ښودلې ده، هغه دا ده چې دا کلمات طاسین طاسیم میم حامیم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، دا د په یو خوږ څیز باندې دم کی او چفتی کی پې انشاءالله چې هغه خوږ څیز دا ښځه او خاوند یا دوه شریکوال په یو کاروبار کې نالګي وي، هغه یې اخري انشاءالله د دې برکت سره به الله پاک جل شانه دا ناچاقۍ حالت ختم کی او د ښځې خاوند منځ کې به محبت پیدا شي او د شریکوالو په منځ کې به محبت پیدا شي. وصلی الله تعالی علیه.